د افغانانو لپاره ډېر خوندوره خبر چې هر افغان بل افغان ځواکونو پر دې کار وویاړي دا چې دا خبر څه دی افغان ځواکونو پر ډیورن فرضي کرښې کې د پاکستان ځواکونو له کشفي الوتکې سره څه کړي دغه کشفي الوتکې په کونړ ولایت سرحداتو کې څه کول او څه یې هدف نو ویډیو تر پای تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ له بشپړ تفصیل به خبر شئ کونړ کې د ډیورن فرضي کرښې ته تېرمه د پاکستان کشفي طیاره لوېدلې ده یوې امنیتي سرچینې نن سه شنبه جولای اووم چنګاښ 18 امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د سرکاڼو ولسوالۍ کمر سر سیمه کې چې ډیورن کرښې ته تېرمه د پاکستان کوچني کشفي طیاره لوېدلې سرچینه زیاته کړې چې دغه ساحه نسبتا امنیتي ځواکونو څخه لرې ده نو پاکستانیانو خپله طیاره بیرته وړې ده د کونړ د والي ویان غني مسمم هم د کونړ سرکاڼو په غرونو کې د پاکستان د کشفي طیارې د لوېدو خبره مني خو وایي چې په دې اړه یې ډېر معلومات نه لري پاکستان پر ډیورن کرښې خپل تعرضات ډېر کړي دي د افغانستان سره پر ډیورن پرتې زیاتې ساحې پاکستاني ځواکونو تر خپل ولکې لاندې راوستي دي خو افغان حکومت د پاکستاني ځواکونو د دې اقداماتو په تړاو تر اوسه هېڅ راز غب ګون نه دی ښودلی پاکستاني ځواکونو د ډیورن له فرضي کرښې له پورې غاړې وخت ناوخت غټ غټ ټوپونه هم راغورځولي چې له امله یې میش ځای خلکو ځاني او مالي زیانونه رسېدلي خو امکان د دې هم شته چې افغان ځواکونه د دا کشفي الوتکه د پاکستان راغورځولي وي خو امنیتي سرچینې په دې اړه څه نه دي وایي د یادونې وړ ده چې پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي وایي